سلامونه نیکې هیلې. غواړم چې نن د عامه پوهاوي په لړۍ کې تاسو ته د وجود یو ډیره مهمه برخه در وپېژنمه. کیدای شي د وجود دا برخه ډیر خلک پېژني نه او ډیر ورسره آشنا هم نه اوسي. دا د خوراک په هضمولو، جذبولو، معده کولو او د وجود په نور ډیر فنکشنونو کې موږ سره همکاري کوي. دې د پانکریاس وایي یا پښتو کې ورته لبلبه وایي. دا د معدې نه لاندې او د وړو کولمې برخې سره سریښ شوې د وجود یوه برخه ده چې د خاص کر د خوراک په د جهاز هضمي سیستم یو ډیره مهمه برخه ده. د دې که وضعیت دا تاسو ته ښکاري په دې عکس کې دا څلور برخې لري: هیډ، نیک، باري، ټیل. او د دې که د وظایفو باره کې موږ وغږیږو، دوه قسمه وظایف لري، یو ته اکزوکراین وایي، یو ته انډوکراین وایي. اکزوکراین هغه برخه ده چې کله مونږ خوراک وکړو، زمونږ خوراک د وجود وړو کولمې برخې ته ورسیږي، نو پنکریاز همکاري کوي، بعضې مواد انزایمونه راخوشي کوي چې هغه خوراک معده کی او وجود جذب کی. مثلا منګه ایمایلیز د پنکریاز ایمایلیز راخوشي کوي، لایپیز یا پروټیز. دا پروټیندار خوراکونه، غوړ خوراکونه، خواږه خوراکونه په معدهولو کې موږ سره همکاري کوي او په جذبولو کې همکاري کوي. کم خلک چې پنکریاس کې مشکل لري، هغه خلک پروټیندار خوراک، غوړ خوراک یا خوږ خوراک بیا وجود نه جذبوي شي او نه معده کوي شي. ورسره انډوکراین برخه. انډوکراین بعضې هورمونونه راخوشي کوي، مثلا ګلوکاګون دي، انسولین دي. دا څه کار کوي؟ د وینې شکر کنټرول کې کومک کوي، که زیاتیږي راکموي او که کمیږي زیاتوي. نو کم خلک چې شکر لري دغه په پنکریاس کې مشکل راځي. کم خلک چې بعضې خوراکونه نشي خوړای دغه په پنکریاس کې مشکل راځي. پنکریاس ډیر مرضونه لري: سرطانونه، التهابي کېدل، سیست پیدا کول، اټوایمون مرضونه. دا یو ډیره غټه برخه ده، خو موږ اوس نشو کولی چې دا ټول درته زه په دې ویډیو کې تشریح کړم. خو بعضې نښې نښانې درته ښیم. که ستاسو په پنکریاس کې څه مشکل راشي، تاسو به څه پوهیږئ چې زما پنکریاس کې مشکل دی. د ټولو نه مهمه برخه همیشه ګوره د خېټې دردونه د معدې پورې تړلي نه وي. پنکریاس وجم کېدی شي، هغه دردونه چې د خېټې نه شاته ځي یا پورته راځي، دا د پنکریاس وجه کېدی شي. هغه خلک چې دوامدار اسهالات لري، خېټه کې بادونه پیدا کېږي او ډکو میتیازو سره غوړ راځي، وزن یې کمیږي، خوراک نه ګټه نشي اخیستی، د وینې شکر زیاتیږي، کمیږي، یا بوره یا ګلوکوز او یا شکر ورته پیدا کېږي. دا د پنکریاس وجه ده. څه علتونه دي ریسفکټري څه شي دي چې د پنکریاس مسایل پیدا کوي؟ هغه خلک چې الکول استفاده کوي، ډیر غوړ خوراکونه کوي، وزن یې زیات، سګرټ استفاده کوي، یا جینیټیک فامیلي تاریخچه ولري لکه سیسټیک فایبروسس یو مرض دی. او هغه خلک چې د وینې ډیر لوړ غوړ ولري، هغه ته د پنکریاس مسلې کېدی شي، پنکریټایټس ورته کېدی شي. د پنکریاس التهابي کېدل که اول ځل ورته کېږي، موږ د که ښه شي اکیوټ پنکریټایټس، که څو ځل التهابي شي کرونیک پنکریټایټس ته چې لاړه مریض، هغه بیرته واپس خپل حالت نه راځي. څنګه کوی شو موږ چې د پنکریاس خپل پنکریاس صحتمند وساتو؟ الکول نه ځان وساتو، غوړ خوراکونو نه ځان وساتو، خپل وزن نورمال کې وساتو، رانه زیات نشي، ښه خوراکونه وکړو، سبزیجات، میوه‌جات، ورزش وکړو او د وینې غوړ رانه زیات نشي. او که غوښه خورو، کم خلک چې د غوښې شوقي، صحتمنده غوښه خورو، لکه د ماهي غوښه، د غټ مال غوښه، هغه هم په مناسبه اندازه باندې. دغه خدای دې وکړي چې تاسو د پنکریاس پیژندلی وي او تاسو ته فنکشن څه کار کوي زموږ په وجود کې او څنګه صحتمند وساتو، په دې تاسو پوه شوي وئ. خو د دې پیغام تر نور رسولو کې به تاسو همکاري کوئ، دا در سره شیر کړئ چې نورو خلکو ته هم دا پیغام ورسیږي. مننه.